مورنی مینه. شاعر رحمت الله رحمتی. یوې ښځې ته یو زوی خدای ورکړي چې بښه ناز و ادا ورالوی کړي. دغه زوی پس مرګي وپیدا سوی، خاص په غېږه کې د مور رالوی سوی، چې څه غټ سو مور شامل کی په مکتب کې. ویل ځه ګونجې بلد سي په ادب کې، مور بیا وی او راوستی تر مکتب پوري. ویل نه چې رانه ولاړ سي پر بل لوري. د مکتب مخ ته به ناسته په غرمه وه، د غریبې دا یوه سترګه ړنده وه، چې هلکان به له مکتبه راوتله، همیشه به یې پر دې باندې خندله. همېده ته پیغورونه ورکوله، ګرانه مور به یې همیش ورته غندله. دی چې مور وویني ډېر ورته غوسه سي، حق خدا دی چې په مور باندې خفه سي. پر هلک د مور لیدل نور غمېدله، چې په ده پسې مکتب لره ورتلله. یو ورځ یې ورته وویل چې مورې ته به نه راځې بالا تر مکتب پورې، زه چې ډېر په دا یوه سترګه شرمېږم، که نه نور بیا له مکتب څخه پټېږم. خو د مور زړه یې هغسې نه صبرېږي، همیشه ورځي مکتب ته نه باچېږي. زوی قرار ورڅخه ولاړې بل هېواد ته، بس هلته یې ملا وتړل سواد ته. هم هلته یې واده وکړي چې ځوان سو، مور یې هېره کړه په غم کې د خپل ځوان سو. سړی ډېر سو مبتلا په عیش عشرت کې، رسمي دنده یې پیدا کړه په دولت کې. هېڅ خبر نه و د خپلې مور له حاله، ښکلی کور ښکلې مېرمن وه و خوشحاله. درې څلور اولادونه درلودله، ګرانې مور به تل خطونه ورلېږله. دی نه و په کیسه کې کار یې سم و، ګوره مور باندې یې څه رقم ماتم و. مور یې ډېره سول بېتابه ورستنه سوه، خو پر لارې ورته شپه و ورځ یوه سوه. هلته ګوري چې زوی دي او لمسیان دي، خوشحالي یې له خوله وایستلې ساندي. ورک بچی یې خدای پیدا کړي، سوه خوشحاله، ډېر شکرونه یې ویل د ذوالجلاله. هر ماښام چې زوی راځي کور ته پر لار وي، د کور مخ ته یې مور ده ته انتظار وي. په خوښۍ او خوشحالي ژوند پر چیرېږي، خو پر زوی قرار قرار مورکۍ غمیږي. ډېر د مور په دا ړنده سترګه شرمېږي، خو د مور زړه ده ته نه ورمعلومېږي. مور یې بېرته خپل وطن ته ولېږله، تر کښتۍ پورې یې وروسته په خپله، چې کښتۍ هر څه و مخ ته ځي ستنېږي. مور د زوی وخوا ته ګوري او ژړېږي. دی چې کله په کارونو اخته بیا سو، و یو ورځ ورته یو داسې کار پیدا سو چې حتمن به ځي یوار ته خپل وطنه. نو یې خیال دی چې پر مور وکړي پوښتنه، خو چې راغلی مور یې وخت لا و مړه سوې، پر نړۍ یې د ژوند شپه و پوره سوې. چې سړی کله خبر په دې کیسه سو، هغه شپه د همسایه کره مېلمه سو. ویل مور مې کوم وصیت یې درته کړي، زما لپاره به یې شی نه وي در کړي. همسایه ورته دا رقم ویله چې ستا مور په کومه ورځ پناه کېدله، ستا لپاره یې لیکلی دا یو خط دی، راسپارلی یې و ما ته امانت دی. مور یې خط داسې لیکلی و زوی ته مور یې خط داسې لیکلی و زوی ته چې به ما کله بیولې و ښوونځي ته. ستا له ما همیش ګیله وه، عفه غواړم، زما یوه سترګه ړنده وه، عفه غواړم. همیشه به وې په ما یو څرنګ زرد، خیر خو بل وطن ته ولاړلې له درده. څومره ګران دي پر تا خپل بچان ښاغلې، ته پر ما تر دغه ګران وې نازولې. ما ګاللي ستا لپاره ډېر غمونه، ستا یارانو راوهل چې رشخندونه. نو زه ډېر عفه غواړم بچیې، په هر ځای کیسې خوشحاله، زما زړګیې د مور مینې وم هلته در وستلې، دا چې هلته هم په ما ته شرمېدلې. نو دې بېرته خپل وطن ته راستنه کړم، تا په خپله په کښتۍ کې زه سپره کړم. ډېره بخښه راته وکړه ګرانه زویې، چې خالق عذاب رانه کړي ستا له رویې. بلکې زما سره کښتۍ پورې راتللې، عفه غواړم، له کارو مې وایستلې. زویه ته چې دوه کلن پر دې جهان سوې، یوه سترګه دې ړنده سوه، زما په شان سوې، چې هر څه زر او زیور و خدای را کړي، هغه ټوله مې په تا دې مصرف کړي. په هېڅ راز د سترګه نه بنا کېدله، پر مورکۍ دي ټول غمونه تېرېدله. خوښه نه وم چې مې زوی پر دا حالت وي. خوښه نه وم چې مې زوی پر دا حالت وي. په دنیا کې ژوند لږ د خجالت وي، یا مایوسه وي په منځ کې د یارانو، په عذاب وي د مکتب له رفیقانو. پر یوه سترګه مې نه پېرزو کېدلې، مورنۍ مینې یم دې ته هڅولې. نو مې خپله سترګه درکړه ته بې ناست وې، لکه زرکه ښایسته پر دې دنیا سوې. کوم جراح چې زما سترګه را ایستله، دا هر څه یې د پیسو بدله بلله. ویل دومره ګرانښت نسته په دنیا کې، چې مور خپله ځان ړنده کي، زوی بنا کي. ما ویل چې زما زوی دې ښایسته وي، خو زما چې دا یوه سترګه ړنده وي. اوس چې وینې په دوو سترګو په نړۍ کې، سربلنده یې په خپله کورنۍ کې، چې زما په ړنده سترګه شرمېدلې، زما د لاسه په درسو نه پوهېدلې. ډېره ډېره بخښه غواړم زما ګرانه، زه ړنده ته دې بنا یې پر جهان.